اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم د سیرت درودیرشمه برخه په تیره برخه کې مو د هجرت بیان تر هغه ځای پورې رسولی و چې د کافر قریشو کم ځوانان چې ول راغلل د رسول صلی الله علیه وسلم پر سرای باندې شاوخوا پیره ودرول، او دا ځوانانو د اداره کولو دپاره 12 نفره یا 11 نفره د قریشو مشران وو چې هغو د دوی تنظیمول او اداره کول. نو د دغه مشرک قریشو دا ټینګ یقین و چې دغه د دوی مجرمانه عمل به خامخا کامیابه کیږي، تر داسې اندازې چې ابو جهل خبیث به په فخر او په غرور سره ودرېدی او خپلو محاصره کوونکو ملګرو ته به یې په پسخند سره وویل محمد صلی الله علیه وسلم داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکړئ د عربو او د عجمو باچاهان به سئ او پس له مرګه به بیا راژوندي سئ او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او د اردن باغونه، او که تاسې د ده متابعت نه وکړئ په دنیا کې به مو حلال کړي او بیا به پس له مرګه راژوندي سئ او هلته به تاسې لره اور وي چې په هغه کې به سوځل کیږي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو دپاره تر نیمې شپې پورې وخت ټاکلی و. نو ټول ویښ ول او د هغه صفر د لحظې په انتظار ول، مګر الله جل جلاله پر هغه خپله اراده غالب او قادر دی. د مځکې او د اسمانو امر د الله جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب العزت جل جلاله اراده وي هغه کیږي. چې رب جل جلاله خلق ساتلی سي، خو د الله جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک خپل ځان نشي ساتلی او نه بل څوک ساتلی سي. الله جل جلاله په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا وروسته و خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په سورة انفال 10 نمبر آیات کې الله جل جلاله ورته وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت یاد که چې ستا سره هغو کسانو چې کافران سوي ول چم او فریب یې کوئ، یعنی تا ته د دې دپاره چم جوړوئ چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا تا له مکې مکرمې څخه فراره کړي، او دوی دغه مکر او فریب ستا سره په پټه کوئ، خو د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله جل جلاله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه د دارالندوې د مشورې بیان کړی دی او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د خلاصون اطمینان ورکړی دی. خیر، کفار تر نیمې شپې په انتظار دي، او خو د مخه تر وخته یوه د دغه ځوانانو څه وغوښتل چې تر دیواله ور واوړي او دننه کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې غږ پر وکړ، نو نفر بیرته راوګرځېدی او بیا دغو ځوانانو په خپل مابین کې سره وویل که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو دننه په کورو کې حمله کوو، دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یو کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو، نو موږ به د دې انتظار تر هغو پورې کوو څو محمد صلی الله علیه وسلم د کوره سره راوځي. پر دغه خبره اتفاق شو، نو ځکه دننه کور ته نه ورغلل. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب دي چې ژوندي انسانان بې شخول او دغه د کورو د حرم مراعات او احترام غواړي چې د الله رسول ووژني، مګر کور ته دننه نه ورځي. خو بالمقابل د نن ورځې هغو کسانو ته سړی وګوري چې په عمل باندې بشریت شرمیږي، چې دوی خپل ځانونه په نړۍ او په جهان کې د علم او د پوهې استادان بولي او ځانونه د بشر د حقوقو بیرغ پورته کوونکي بولي، خو د ښځو د حقوقو په نارو باندې خو یې د غاړې رګونه پرې شول، او په عین حال کې د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې یو داسې کور ته ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي، او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. کورونه محاصره کړي، د کورو خاوندان وتړي او بیا د خپلو شیطاني خواهشاتو د پوره کولو دپاره هغه څه وکړي چې د دوی زړه یې غواړي. خیر، دغه ځوانان د کور د دروازې سره د رسول صلی الله علیه وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناک وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم و علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ته وویل
ته زما په بستره کې پریوزه او د غزما زرغون حضرمي پټو در باندې واچو او بیغمه بيدس. دا هغه پټو چې رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه په دغه پټو کې بيدې او حضرت علي صاحب ته وویل چې تاسو د دوی څخه داسې شی نه پیښیږي چې ستاسو نه خوشي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم دروازه خلاص کړ او له کور راووت. کفار د کور دروازې سره چار پیره ولاړ دي خو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی مخته او د دوی په مابین کې تیر شو. دوی نه وی دا د الله جل جلاله ساتنه او الهي معجزه و چې دوی نسوي لیدلې. او رسول صلی الله علیه وسلم دراوتل په وخت کې د سوره یاسین دغه آیاتونه ویل: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. دا آیاتونه ویل ترڅو د الله جل جلاله دی قول ته ورسېدی. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په مابین کې تیریږي او دوی نه ویني. خو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه هم کفایت ونه کوي بلکې د مځکې سبه خاورې راواخستې او د هر یو پر سر به جلا جلا ور اچولې او یو هم نه ولیدي. الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل کور راووتی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغلی او ځوانان هلته د رسول صلی الله علیه وسلم د کور مخته د صفر د لحظې په انتظار دي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د شاده دروازې یا د دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف باندې رهي شول. قسم په مدینه شریفه کې او د مدینه شریفه لاره چې هغه د مکه مکرمه د شمال طرف ته وله خو د جنوب پر طرف باندې حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه ډیر په پټ او په سری ډول سره وسی او پر قریشو لار ورکسي. نو خو د جنوب او د یمن پر طرف باندې مخه ونیوله. هلته هغه محاصره کوونکو ځوانانو د ناکامۍ د وخت انتظار کول. شپه ډیره تیره سوله. د ځوانانو پر چهرو قرار د ناامیدۍ او د ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه و او ویلیدل چې ځوانان د رسول صلی الله علیه وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړی پوښتنه وکړه چې د چی شي انتظار کوي. ځوانانو وویل د محمد صلی الله علیه وسلم دراوتل. سړی وویل خراب او برباد سي په والله هغه ستاسو مخ ته تیر شو او ستاسو پر سروي خاورې هم درواچول او په خپل کار پسې ولاړ. دوی وویل په والله موږ نه لیدلې او د خپل سرو د پاکولو باندې شروع شول چې خاورې د خپل سرو څخه استکول. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ته وکتل. ویلیدل چې هلته په بستره کې یو څوک پروت دی. ول والله دا محمد دی صلی الله علیه وسلم چې بیده دی او نور هم انتظار وکړي. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بسترې پر نفر حمله وکړي ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی. حال دا چې په دغه بستره کې حضرت علي رضی الله عنه پروت او هغه خپل ځان د رسول صلی الله علیه وسلم د لپاره پیدا کړی و ځکه په دغه بستره کې بيدل لوی خطر دی او دا کار یو لوی قرباني او فداکاری ده. نو خود علي رضی الله عنه په اسلام کې اول فدایي ویل کیږي ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په عوض او په بدل کې خپل ځان مرګ ته سپارلی. د هغه چا په بستره کې پروت چې د هغه د وجلو حکم د قریشو ظالم مشرانو او مشرک پارلمان صادر کړی دی. په دغه بستره کې پریوتل لوی فداکاری او قرباني ده. څو وخت چې تیر شو ځوانانو نور صبر نسوي کولای نو دروازه یې وټکول. اخر په زور دروازه خلاص کړه. د نن ورل علي رضی الله عنه مخ را لڅکي. ځوانان په حیرت کې پاتې شول چې دا خو رسول صلی الله علیه وسلم نه دی. نو د علي رضی الله عنه څخه د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه. هغه ول زنه په خبر دلته نسته. ځوانانو کور و پلټي او رسول صلی الله علیه وسلم یې نه کوي پیدا. نو په مکه مکرمه کې ډیر ژر خبر نشر شو چې محمد صلی الله علیه وسلم هجرت کړی. اوس به دا بیان درته وسی چې د کور سره تر غاری ثور پرې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم لاړ.
نو د بیاست په 14 کال چې د سفر د میاشتې 28 تاریخ چې د 1422 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 یا 13 تاریخ سره برابرېږي. رسول صلی الله علیه و سلم د شپې له خپل کور راووتی او د خپل وفادار ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغی او در مخه تر دې چې سهار شي دوی دواړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د شاته دروازې څخه په تلوار سره ووتل. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم پوهېدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډیر کوششونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به و هغه ته ډیر متوجي وي هغه د مدینه منورې عمومي لار ده چې د مکې مکرمې د شمال و طرف ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه لار پرېښوله او د هغه پر عکس د مکې مکرمې د جنوب پر طرف هغه لار باندې رهي شو چې د یمن و طرف ته تلل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو مولا درلودی. مولا هغه مریی ته ویل کیږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد شوی وي، یعنی په خوا یې مریی او اوس یې آزاد کړی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل مولا ته چې عامر ابن فهیره نومیده هغه ته وویل چې په موږ پسې پسونه راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه رهیدي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولی دا د دې لپاره چې د دوی د قدمو آثار او علامې ورکې شي، دا سپل او نشانه نشي پاتې چې څوک وایي چې دلته نفر تللی دي. د هجرت کار ډیر پټ او په سری ډول سره ته رسیږي. رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر دې لار تقریبا 15 میله مخته ولاړل تر څو چې یو غره ته ورسېدل چې دغه غره ته جبل ثور ویل کیږي. دغه غر ډیر لوی او لوړ غر دی، ډیر ډبرې او لاشونه لري. دغه غره ته ختل ډیر سخت او مشکل دي، خو دوی په شپه کې په ډیر تکلیف او په زحمت سره دغه غره ته وختل تر څو چې هغه غار ته ورسېدل چې تقریبا د غره په سر کې دی او غار ثور ورته ویل کیږي. اوس به د غار ثور واقعه درته بیان شي. کله چې دوی غار ته ورسېدل ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل مولا چې عامر ابن فهیره هغه ته وویل ته ولاړ شه او زما کورنۍ ته خبر ورکړه چې موږ چیرې یو او په کوم ځای کې. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله والله ته به غار ته نه ننوځې تر څو چې زه تر تا د مخه نه یم ورننوتلی، ځکه که په دغه غار کې یو چرونکی حیوان یا مار یا لړم وي نو تر تا د مخه به ماته تکلیف راکړي. نو اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه غار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې وکتل هلته د غار په یو طرف کې نور کشنی کشنی غارونه هم وو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل لنګ څیرې کړ څو غار یې د هغه لنګ په واسطه باندې چې د لنګ ټکران یې پکې تخته کړل هغه غارونه یې بند کړل، خو دوه سریان یا دوه غارونه پاتې شول. د هغو په خوله کې خپل پښه کېښول. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل شه. رسول صلی الله علیه وسلم غار ته نور ننوتی. پس له څه وخته یې سر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر زنګانه باندې کېښود او ویده شو. څه وخت چې تیر شو د غار څخه یو شی ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر پښه باندې ووهي، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې بیرې چې رسول صلی الله علیه وسلم به راویښ شي هیڅ حرکت نه کوي، خو له درده تر سترګو اوښکې راتوی شوې چې هغه اوښکې د رسول صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې ولوېدې. دا د صدیق اکبر رضی الله عنه صدق او اخلاص او دا د رسول صلی الله علیه وسلم پر ساتنه باندې حرص. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه اوښکو راویښ شو. ول څه درته پیښه ده یا ابوبکر؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، یو شی ووهلم ویې خوړلم. رسول صلی الله علیه وسلم هغه د درد پر ځای باندې خپلې مبارکې ناوړې ور وموښلې. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بدن څخه درد ایسته شو او دوی دواړه په دغه غار کې 3 شپې پټ پاتې شول. د جمعې شپه، د شنبې شپه او د یک شنبې شپه. بیرته به اوس مکې مکرمې ته راسو. کله چې د قریشو دا یقین شو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی د خبیثې نقشې په شپه د دوی د لاسه ووتی، نو تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله عنه په وهلو شروع وکړ او کعبه شریف ته راوستي. د څه وخت لپاره په دې سبب بندي کړي چې ګوندې د رسول صلی الله علیه وسلم معلومات به ځین حاصل شي. خو کله چې کفار د علی رضی الله عنه څخه نا امید شول نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغلل. دروازه یې ور وټکول. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور اسماء رضی الله عنها ورته راووتله
ابو جهل ورته وویل پلار دې چیرې دی؟ هغې وویل نه یم خبر، ورس چیرې دی؟ ابو جهل خبیث پوه شو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه وسلم سره تللی دی، نو یو سخت چپلاخه یې ورسره کړه چې اسماء رضی الله د دې چپلاخې د زوره په مځکه ولوېدل او د غوږ والی یې ولوېدی. اسماء رضی الله عنها ورته وویل وشرمېږه، د خلکو د وهلو نه یې ښځې وهې. ابو جهل هم په خپل ځان کې وشرمېدی چې ښځه وهي، نو خود د دې ځایه بېرته ناامیده ولاړ. ابو جهل د ښځې په وهلو وشرمېدی، خو د نن ورځې بشردوستان او د ښځو د حقوقو بیرغ پورته کوونکي د ښځو وهل او بې عزته کول د ځان همت او مړانه بولي. څه وخت وروسته ابو قحافه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار دی او په سترګو باندې هم ړوند و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغلی او د اسماء رضی الله عنها څخه یې پوښتنه وکوله چې پلار دې چیرې دی؟ اسماء ورته وویل نه یم خبر. څنګه چې ټول قریش پوهېدل چې د دوی تلل او د دوی ورکېدل دا د هجرت په خاطر دي، نو ابو قحافه وویل تاسې ته د خرڅ او د مصرف دپاره یو شی در پرېښی دی؟ اسماء وویل د دې دپاره چې خپل نیکه ته اطمینان ورکړي. نو اسماء رضی الله عنها ولاړه شوه او په هغه کڅوړو کې یې ډبرې راوړې، په کومه کڅوړه کې چې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیسې ایښولې. هغه کڅوړه ابو قحافه ته ونیوله او ورته ویې ویل دغه یې راپرېږي. ابو قحافه چې په سترګو ړوند او شی نه لیدی، پر کڅوړه یې لاس تېر کړ، خیال یې د زرو پر راغلی چې دا لږ زر دي او د هغه وخت پیسې هم زر وې. ویل که دا در پرې ایښي وي نو دا خو ډېر شی در پرې ایښی. حال دا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کور کې هېڅ هم نه ول پرې ایښي، خپل مال او ټوله دارایي چې 5 یا 6 زره درهمه وه هغه یې ټول د دې دپاره ورسره اخیستي ول چې د هجرت په لار کې د رسول صلی الله علیه وسلم ضرورت ورته پیدا نشي، او که پیدا شو هغه وخت کې به ورته مصرفوم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رسول صلی الله علیه وسلم تر خپل اولاد د مخ او نږدې و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه څوک دی چې بیا په ورسته کې په مدینه منوره کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو د مرستې لپاره د صحابه کرامو څخه د مرستې یا د کومک پر قسم مال وغوښتی، هر چا څه مال راوړی، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ټوله دارایي او خپل ټول مال هر څه چې درلودل هغه ټول راوړل او رسول صلی الله علیه وسلم ته کښېښول. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د ژوند او دارایي ور معلومه و، نو پوه شو چې د خپل ټول مال راوړی دی. نو پوښتنه ځینې وکوله چې د خپل اهل او کورنۍ دپاره دې څه پرې ایښي دي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل هو، هغو ته مې الله او رسول الله پرې ایښي دي. خیر، اوس به خپل کیسې ته بیرته راشو. د قریشو دا یقین چې محمد صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هجرت تللي دي، نو جنون او لیونتوب ورته پېښ شو. سمدستي یو اضطراري غونډه یا جلسه جوړه کړه او په هغه کې دا فیصله وکوله چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې د دغو دوو نفرو د نیولو دپاره زموږ مرسته او کومک کوي. اول خو یې ټولې هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې وې تر مسلح مراقبت او څارنې لاندې ونیولې. نورې ډلې هم جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او شاوخوا په دوی پسې وګرځېږي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړ چې که چا محمد صلی الله علیه وسلم مړ یا ژوندی راوستی، هغه ته به 100 اوښان په انعام او په جایزه کې ورکول کېږي. 100 اوښه انعام په هغه وخت کې یو لوی سرمایه وه. نو ټولو خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم په پلټنه او پیدا کولو باندې شروع شول. پیاده او سپاره خلک پسې ګرځي او هر یو ډیر زیات کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کړي. په غرو او په شیلو کې ګرځي، خو د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نشته. د مکې مکرمې ځینې خلکو د جبل ثور په طرف پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې وکتل دوی نه کړ پیدا، خو د مشرکانو څخه یو نفر و، هغه وویل دلته په دغه غر کې یو غار هم شته. پار د غار و طرف ته رهي شو، مګر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامه نشته چې دلته دې څوک راغلی وي. خو بیا هم کفار تر غاره پورې ورغلل او د غار په خوله کې ودرېدل. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غڼو په واسطه باندې د غڼو ځالګۍ د غار په خوله باندې واچول، او ځینې روایتونه بیا وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ اچولې وې
او پر خپل هګیو پرته و چې دغه دواړه پر دې باندې دلالت کوي کده غنې ټال دي او کده د کوترې هګۍ دي چې دلته څوک نشته او نه څوک راغلي دي خو دغه روایتونه ضعیفه دي صحیح روایت هغه دی چې صحیح بخاری کې امام بخاری را نقل کړی دی نو دغه کفار د غار تر خولې پورې رالل او د غار په خوله کې ولاړ دي غار هم لوی او اوږد غار نه دی که یو د دغه کفارو سره دننه غار ته صحیح وګوري نو دوی لیدلی سوی که څه هم د غټې د غڼو زالګۍ هم موجودې وي خو بیا هم دوی لیدلی سوی خو واقعي شی هغه دی چې دوی دا کفار د غار تر خولې پورې راغلي دي چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کی او سل اوشه جایزه او انعام واخی او اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې سر کوي مګر یو هم ځان ته دونه تکلیف نه ورکوي چې یو وار دننه و غار ته وګوري په بخاری شریف کې حدیث دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي زه رسول صلی الله علیه وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کړی د کفارو پښې مې ولیدلې ما ویل یا رسول الله که یو دغه قوم څخه کښته وګوري نو ویني مو یعنی موږ دونه ښکاره یو که دی لږ ټیټ وګوري نو موږ لیدلی شي مګر رسول صلی الله علیه وسلم په هغه اعتماد او په باور باندې و چې پر خپل رب جل جلاله یې کم اعتماد او توکل او راته ویل یا ابا بکر ته څه ګمان کوي پر هغه دوه کسانو باندې چې درې مې الله دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم پر الله باندې اعتماد او توکل او دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت دی چې الله جل جلاله په قران مجید کې د صاحب په نامه سره ذکر کړی دی د هیڅ چا په وسنه د پر چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فضیلت څخه انکار وکړي ځکه په قران مجید کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت ذکر شوی دی چې دغه د غار واقعیا په ذکر کړی ده په سوره توبه 30 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا یعنی کله چې دوی دواړه په غار کې ول کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری او صاحب ته وویل ته مه غمجن کېږه بېشکه چې الله زموږ سره دی او دا هم د امت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم صاحب او ملګری وبلې او الله جل جلاله وفرمایل زه د دوی دواړو سره یم اوس نو کفار د غار تر خولې پورې ورغلل او هلته ولاړ دي خبرې کوي خو دوی یې ونه لیدل او بیرته راوګرځېدل دا هم الهي معجزه ده چې په دغه غار کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ښکاره شو ځکه کفار د غار تر خولې ورغلل او په هغو خلکو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي خو بیا هم دوی نه ولیدل الله جل جلاله دوی د دې کار څخه منع کړ د دوی زړونه د دې سره وګرځول چې د غار په خولې ته او ودننه ته وګوري کفار 3 ورځې پر لپسې پر رسول صلی الله علیه وسلم سي وګرځیدل هر ځای طلب او پلټنه وکول خو هیڅ شی په لاس نه ورغی نه معلومات ورته وشو نه یو علامه او نه دوی پیدا کړ نو قریش بس په خپل طلب کې بیا هم سرګردانه او ستړي ستومانه په دغه ورځو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم او ملګری هلته په غار کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی چې عبد الله نومیږي د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي د قریشو معلومات ټولوي او د شپې بیا پټ وارثه ورته ورسي او هغه د قریشو حالات رسول صلی الله علیه وسلم ته بیانوي چې نن داسې پیښه شوه او نن داسې پیښه شوه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور اسماء رضی الله عنها هغه به هم په شپه کې د سبا ورځې د پاره به خواړه ورته راوړل او دوی ته بکشه شو دغه لوړ غر دغه لیری او ډبرینه لار سره د دې چې نن ورځ تر یو اندازې استاسبه هم ده خو بیا هم یو قوي ځوان د ورځې په روښنايي کې ډېر تکلیف او ستړیا نشي ورختلی خو اسماء رضی الله عنها ښځه ده او په عین وخت کې حامله هم ده په نس کې کښنی دي د شپې په تاریکه کې د کفارو په پټه دغه لوړ غره ته خېږي او دوی ته خواړه ورسوي او بیا بیرته خپل کور ته راځي دا هم همت او جرأت او پیداکاری ده
مسلمان ښځې دغسې وي چې د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې حتی د دین او د مسلمانۍ په لار کې هیڅ تکلیف نه بولي. دا اسماء رضی الله عنها ده او دغه یې مرسته ده چې د هجرت په وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره کول. همدارنګه عامر ابن فهیره هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مولا به بیا پر دغه لار باندې پسونه بیولل او بیا به بیرته راوستل چې د عبدالله او د اسماء رضی الله عنهما پلونه او د پښو علامې ورکې شي او څوک په دې نشي پوه چې پر دغه لار باندې څوک تللی دی یا راغلی او د دغه پسو او د میږو څخه به رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوره ترتیبات نیولي ول، د خوړلو دپاره مقرر نفر، د اخبار رسولو دپاره مقرر نفر، د آثارو او علامو ورکولو دپاره مقرر نفر. ټولې وظیفې ویشل سوي وې. که څه هم دغه د هجرت دپاره سامان او وسایل ساده او بسیط وو، خو بیا هم د هغه وخت او د زمانې د حال سره برابر او مطابق ټول کارونه په یو صحیح نقشه سره جوړ سوي وو. اوس نو په غار کې 3 ورځې پوره دوی تیرې کړې. د قریشو دا امید قطع شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دې د مکې مکرمې په داخلي یا په اطراف کې پیدا کړي. نو خپل طلب او پلټنه پرېښول، ځکه 3 ورځې پرله پسې بې له نتیجې پوره سرګردانه شول. اوس به د هجرت د لارې څه واقعات درته بیان شي. هلته په مکه مکرمه کې یو سړی و چې عبدالله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو ډېر پوهېدی او په لارو کې ډېر ماهر و. لیرې او نږدې پټې او ښکاره لارې ټولې ورمعلومې وې. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین و، خو امین سړی و او د امانت ډېر خیال یې ساتي. نو رسول صلی الله علیه وسلم او نو تر هجرت د مخه دغه عبدالله ابن اریقط د مال او د پیسو په مقابل کې مزدور کوي چې ته به د هجرت په وخت کې زموږ سره ځې او پر داسې لارو به مدینې شریف ته بیایې چې چاته نه وي ورمعلوم. هغه هم دا قبوله کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د هجرت لپاره 2 ساتل شوي اوښان دغه عبدالله ته ورتسلیم کړل او بیا خبر ورکړي چې دغه اوښان په فلاني وخت کې غاریسه ورته راوله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په غار کې 3 شپې تیرې کړې او د دوشنبې شپه شوه چې دا نو د هجرت د اول کال د ربیع الاول د میاشتې اوله شپه ده او د عیسوي یا میلادي کال 1422 د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. عبدالله ابن اریقط د شپې هغه 2 اوښان وروستل. دلته نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله د دغه 2 اوښانو څخه یو واخله او هغه ښه اوښ یې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابابکر اخلمې مگر په قیامت. په دغه وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور اسماء رضی الله عنها هم رااله چې د دوی د سفر دپاره خواړه ورسره راخیستي ول او دا یې هېر سوي وو چې د دوی د خوړلو د تړلو دپاره یو ټوکر یا یو رسۍ ورسره راواخلي. اوس چې غواړي چې د دغو خوړو هغه کڅوړه وتړي یا یې پر اوښ باندې وتړي، نو یو ټوکر یا یو رسۍ نسته چې په هغه باندې دغه د دوی خواړه پر هغه اوښ باندې ور وتړي. نو یا هغه خپل نطاق 2 ټوټې کوي، سره څیرې کوي، په یوه ټوټه باندې هغه خواړه وتړل، په بله ټوټه باندې خپله ملا وتړل. د دې ورځې څخه ودې رضی الله عنها ته ذات النطاقین ویل کېږي، یعنی د 2 نطاقو خاونده. نطاق یو رقم ټوکر و چې هغه د هغه وخت د جامې جز بلل کېدی، یا پر ملا تړل کېدی یا پر سر. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مدینې منورې پر طرف باندې رهي شو. د دوی سره په دغه سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری و او هغه لارښوونکی عبدالله ابن اریقط هم ورسره و. اوس نو لارښوونکی چې عبدالله ابن اریقط دی هغه بس خپل لار وښي او په دې لاره کې دی ډیر ماهر دی. نو اول واری د غار سره هیڅو د جنوب او د یمن پر طرف باندې، پس له څه وخت د مغرب طرف ته راواوښته چې د سمندر د غاړې طرف دی چې ساحل هم ورته ویل کېږي، تر څو داسې لارې ته ورسېدل چې پر هغه لار باندې نه څوک تللي ول او نه چاته ورمعلومه وه. بیا نو د بحر احمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف باندې رهي شول چې دغه لار مدینې منورې ته تللې ده، خو دا داسې لاره ده چې نادراً به یو څوک پر دغه لار باندې تېرېږي.
دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څنګه چې له دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نمونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لیرې او چپ دي، نو د هغو ځایو د نومو تر یادولو تیریږم او د لارې لوی لوی واقعات به درته بیان شي. او محترم ورونو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي او د هجرت پاته کیسه به په راروانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.